یې کې ګلزار خدایه چې څوک د بحر نزاکت ته زمونږ پویو ملګرو ته ډالۍ هر قدم یې کې ګلزار خدایه چې څوک د مولا په خاطر کم طرف ته ځي هر قدم یې کې ګلزار خدایه چې څوک د مولا په خاطر کم طرف ته ځي د سړي باطن هم ځي اخوا اکثر د سړي چې ظاهر کم طرف ته ځي د سړي باطن هم ځي اخوا اکثر د سړي چې ظاهر کم طرف ته ځي خوشحال خان او رحمان کم طرف ته تلو زمونږ دا شاعر کم طرف ته ځي خوشحال خان او رحمان کم طرف ته تلو زمونږ دا شاعر کم طرف ته ځي څوک نختر وهي څوک سر و څوک چنار دا مرغۍ په اخر کم طرف ته ځي احترامات څوک نختر وهي څوک سر و څوک چنار دا مرغۍ په اخر کم طرف ته ځي د غزل نه مخکې دوه شعر نور چې فکرات مرات راځي او جړوي مې فکرات مرات راځي او جړوي مې مختلف حالات راځي او جړوي مې کله یو میرات راځي او جړوي مې کله بل میرات راځي او جړوي فکرات مرات راځي او جړوي مې مختلف حالات راځي او جړوي مې کله یو میرات راځي او جړوي مې کله بل میرات راځي او جړوي مې د غزل مطلب چې د هجر د الزام که د تاوان تذکره وکړي د مینې به سړی د کم داستان تذکره وکړي د هجر د الزام که د تاوان تذکره وکړي د مینې به سړی د کم داستان تذکره وکړي او دا کس چرته مین دی او ښه ورک په چا مین دی دا کس چرته مین دی او ښه ورک په چا مین دی دا کس اکثر محفل کې د جانان تذکره وکړي دا کس چرته مین دی او ښه ورک په چا مین دی دا کس اکثر محفل کې د جانان تذکره وکړي او بدر صاحب څوک نشته چې د ښکلي د ښایست په انجام پوهېږي څوک نشته چې د ښکلي د ښایست په انجام پوهېږي د ګل تذکره وکړي د خزان تذکره وکړي څوک نشته چې د ښکلي د ښایست په انجام پوهېږي د ګل تذکره وکړي د خزان تذکره وکړي چې کوپر ته سر ټیټ نه کړي د غر غوندې ولاړ وي تاریخ یې د خالد بابا په شان تذکره وکړي چې کوپر ته سر ټیټ نه کړي د غر غوندې ولاړ وي تاریخ یې د خالد بابا په شان تذکره وکړي او بدر صاحب پخوا به پت ښېګړه توره ننګ وه وفا وه پخوا به پت ښېګړه توره ننګ وه وفا وه په کور کې کله کله بابا جان تذکره وکړي او مولا په شونډو ښکل کې چې دې وخت کې درته څوک لا مولا په شونډو ښکل کې چې دې وخت کې درته څوک لا قسم دې د حدیث او د قرآن تذکره وکړي مولا په شونډو ښکل کې چې دې وخت کې درته څوک لا قسم دې د حدیث او د قرآن تذکره وکړي او دوه درې ورځې ژوندون دی دی کې هم کمکل خلک دوه درې ورځې ژوندون دی دی کې هم کمکل خلک د کور په ټیکټ یو د دکان تذکره وکړي بس داسې عمر تیر کا کم از کم چې مرګ نه پس دی ښه نوم سره یو ځای کې یو انسان تذکره وکړي خپې لاس سترګې غوږونه زړه مازغه یکن فکانه انسان به ستا د کم کم یو احسان تذکره وکړي او اخري شعر دی چې د خلکو غوندې نه ساتي عمر په زړه کې خیرې د خلکو غوندې نه ساتي عمر په زړه کې خیرې چې هر څه وي پاګلې په میدان تذکره وکړي